بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په ایکسل پروګرام کې موضوع چې دا په انفو کې پراپرټیز نن مونږ او تاسو یو دا ګوره پراپرټیز ده. پراپرټیز کې مونږ د وربک باره کې معلومات لیکلی شو. لکه ګوره د دې کار څه دی؟ لکه دا بانکونه کې چې مثال بانک کې یو کس ته یو وظیفه ورکړه چې ته دا ریپورټ جوړ کړه د معاشاتو ادار سي د ریپورټ جوړ کړو. اوس دلته دا غواړي چې دا ریپورټ باره کې خپل باره کې معلومات ولیکي چې دا ما جوړ کړو، څه دپاره مې جوړ کړو، څومره وخت کې مې جوړ کړو، کله مې جوړ کړو. هغه ټول خپل شخصي پرسنل معلومات او د دې فایل باره کې چې څه معلومات دي هغه دا چیرته لیکي؟ پراپرټیز کې لیکي. او پراپرټیز خپله سرمایې ته ویل کېږي. څو معناګانې: سرمایه، جایداد. پوه شوې؟ اوس دلته ګورئ، فرض مثال مونږ دلته راغلو آی ډي نیم شو، دا جاب شو، دلته یې لیکو سیلري. اوس دلته مثال آی ډي 1 2 3 4 5 داسې مو لیکو. مثال دا نمونه شوه، فرض مثال دا نمونه شوه او دا چې شو دا د ټولو مثال په طور وظیفې شوې. دا یې نمونه شوه او دا یې وظیفې شوې. مثال ته دا یې وظیفې شو، مثال منیجر، ډاکټر، کوک، ډرایور، سیلمین، همداسې مثال ټیچر شو. دا معاشونه دي. مثال د دې دومره شوې، دومره روپۍ، دومره روپۍ، دومره شوې، دومره دومره. اوس تا دا راپور جوړ کړه، ته غواړې دا د ده باره کې معلومات ولیکې، نو فایل ته رایشه، په څه کلیک کړه؟ پراپرټیز ته. پراپرټیز کې ګورئ څو دانې ټیبونه دي: جرنل، سمري، سټیټسټیک، کنټینټس، کسټم. ګورئ اول دا فایل زه څه کوم؟ سیف کومه. سیف ته راځمه، دا په ډیسکټاپ باندې د ریزلټ په نوم فولډر کې مې دا سیف کوم. د څه په نومه؟ د سیلري په نوم مې دا سیف کوم. اوس ګوره اول مونږ او تاسو ته پراپرټیز ګروپ کې جرنل کې معلومات ښیي چې دا فایل ستا په څه شي کې جوړ شوی؟ په ایکسل کې. ښه کوم ځای کې سیف دی؟ په ډیسکټاپ ریزلټ فولډر کې. څومره اندازه ده؟ 8 KB. کله دا جوړ شوی؟ کله دکې تغییرات شوي؟ کله استعمال شوی؟ دا ټول معلومات مونږ ته چیرته راکړه؟ جرنل کې. جرنل څه معنی؟ عمومي. سمري کې مونږ ته اوس دلته معلومات لیکو خپل باره کې او د فایل باره کې. سمري ویل کېږي خلاصې ته. لکه یو غټ یو معلومات دي، د هغه ته خلاصه راوباسي، دې ته بیا څه ویل کېږي؟ سمري. اوس دلته ګوره زه راځم مثال په توره جرنل راځم، دلته ټایټل ورکوم. زه چې ټایټل و عنوان ته، دا عنوان د څه شي درته میره؟ سیلري دی عنوان شو. یا منتلی سیلري، منتلی سیلري، میاشتنی معاشاتو راپور لکه دا عنوان مې ورته ورکو. ښه سبجیکټ کې چې د مثال ورته یم امپلای سیلري ریکارډس. امپلای ویل کېږي کارمندانو ته، امپلایز کارمندانو ته وایي، یعنی د کارمندانو د معاش راپور. ښه دا چا اوس لیکلی دی؟ مثال ورته لیکم جمشید. ښه دا منیجر، یعنی دا خو جمشید دا د دې منیجر د دې هغه څه و. مثال ورته لیکو امیده. ښه د کومې کمپنۍ دی؟ الحرمین. ښه کوم بخش لیکلی؟ مالی بخش لیکلی دی، یعنی دا راپور د کوم بخش دی؟ مالی بخش جوړ کړی دی، آی ټي بخش جوړ کړی. زه ورته یم فایننس، مالی بخش جوړ کړی دی. صحیح شو؟ مخفف ټکي MS. مثال منتلی سیلري ده. کامنټس ورکړه. مثال this is the salary report of March month. د مارچ د میاشتې دا چې دی راپور دی. بس فایل څه کا؟ اوکې کا، سیف کا. رئیس ته راغو دا راپور ګوري چې راپور څنګه دی، غواړي د راپور چا لیکلی دی وګوري. نو راشي دلته فایل ته، دلته پراپرټیز کلیک کړي، یا دلته یې وګوري. ګوره راپور چا جوړ کړی دی؟ کس جوړ کړی. ټوله خلاصه یې دلته لیدی شي که نه. سمري څه معنی؟ رئیس خو داسې نه کوي چې وایي دا چا معاش و د دې 6,000. هغه خلاصه ګوري. ښه دا چې دا د میاشتنی راپور دی، ښه چا جوړ کړی دی، د کوم کارمندانو دی، صرف خلاصې ته ستا ګوري. ستا هغه نه چې کوي چې ودرېږه چاته ځای ته، ستا خلاصه ګوري. سټیټسټیک کې به درته ښایي چې کله جوړ شوی دا ټول معلومات درکوي. کنټینټس کې درته وایي چې څو شیټه دي، یو که دوه. کسټم کې درته ښایي ښه دا راپور تا په چا چک کو؟ چک بای
مثال زه ورته یم چک بای ډایرکټر رئیس چک کو ډایرکټر رئیس ته وایي ایډ کا ښه کلاینټ دا کلاینټ لکه که چېرته تا داسې یو ډیټابیس جوړ کړی چې افغانۍ خرڅې لکه دا د مثال دا دوکانونو دپاره هغې دپاره نو دلته به یې ولیکه چې په چا دې خرڅ کړی ښه دا کله مکمل شو دا ریپورټ نو دلته بیا ټایپ ټکس کې د ټکس په ځای څه انتخاب کوي ډیټ تاریخ ولیکئ زه ورته یم اول د اولې 2018 دا ما جوړ کړو ایډ کا ښه ډپارټمنټ کوم ډپارټمنټ دا لیکلی دلته ټکس انتخاب کړه زه ورته یم چېره فایننس نو دلته به ټول معلومات دلته هم څه کولی شي لیکلی شي یو یو بیا ډکشنري کې خپله ګورئ ژبه کوم حافظ دا ټول دلته به ایډ کولی شي او بل دلته هم درته ښایي ګوره چې ستا فایل څومره سایز دی د دې فایل ټایټل څه شی دی مخفف ټکي د کوم بخش دی کله جوړ شوی کله پکې تغییرات راغلي چاپ شوی نه دی چاپ شوی چا لیکلی لیکونکی څوک دی منیجر یې څوک دی کمپنۍ څه ده دلته دا ټول راوستلی شي مشکل شته دلته ګوره راشي دلته به اکثره وخت که دا موږ او تاسو دلته کلیک کړو دا رجسټر آفیس که چېرته وي موږ سره دلته موږ بیا عکس هم راوړلی شو ورته چې چا دا جوړ کړی دلته عکس هم بیا راوړلی شو خو دا ټول نټ سره دی که نه زنګ ورته لکه فیسبوک آی ډي ورکړي ایمیل یې ورکړی ایمیل ورته کړي نو دا د پروپرټیز وظیفه وه دا موږ او تاسو سره انفو دلته یو آپشن پاتې پرنټ پرنټ څه دپاره استعمالیږي چاپ دپاره لکه ما او تاسو ته په ورډ کې کړی و که نه چې غواړئ چې یو څه چاپ کړئ نو موږ او تاسو باید پرنټر مشین ولرو تاسو هم مکتب کې ویلی که چې پرنټر یو داسې مشین دی چې په ده موږ لیکل چاپولی شو موږ او تاسو به دوه قسمه پرنټر لرو دا مې درته ویلی دي یو بلیک اینډ وایټ پرنټر دی تور او سپین چاپ چې کوي دې ته بلیک اینډ وایټ پرنټر وایي بلیک اینډ وایټ پرنټر بل موږ او تاسو سره بیا پرنټر چې دی کلر پرنټر دی رنګه کلر پرنټر دی موږ او تاسو سره اوس تاسو اوس دلته وګورئ تاسو جدول جوړ کړو راپور جوړ کړو دا به څنګه چاپوئ د دې د پرنټ طریقې ته هم ښه متوجه شئ اوسه نو لږ دا شیټونه دي که نه د کې طریقه به ده کلر استاد ماغه دی کلر هغه دی دلته دا تور او سپین دی لږ دا ریکارډونه لږ څه کوم اضافه کوم مثال په توره صحیح شو دا به همداسې والمه احمد خانه دا د پرنټ طریقه هم درته اوس صحیح ښیم دی کې سبا یو دفتر کې کار کوئ پرنټ دی کې راشي نو بیا به څنګه پرنټ کوئ نو ښه ورته متوجه شئ هسې دا ریکارډونه به لږ څه کړو زیات به یې کړو دا یې وظیفې شوه مثال کنټرول سی کنټرول وي دا یې معاشات شو ګورئ مثال په توره اوس راته راځو ګورئ پرنټ ته دلته پرنټ کې ګورئ ما خو درته ویلي چې کاپي ده دې ته راځم پرنټر کې وڅه انتخاب و پرنټر چې په کوم پرنټر چاپ وباسئ هغه پرنټر به دلته څه کوئ چې کوم پرنټر وصل وي د هغه لاندې به یې څه لیکلی وي ریډي اوس دلته ګوره پرنټر مې دا انتخاب کو ها اوس دلته ګوره سیټینګ ته راځو خبره د سیټینګ کې ده پرنټ اکټیو شیټ ته غواړې چې دا موجوده شیټ دی لکه یو دا شیټ شو مثال دا ده داسې فکر وکړئ چې دا د مارچ میاشتې رپورټ شو یو بل شیټ ته واغستو مثال په طور دا د اپریل د میاشتې شو یو بل شیټ ته واغستو مثال دا د جون د میاشتې شو دا بل شیټ ته واغستو دا جولای د میاشتې شو صحیح شو جولای اوس څو شیټه دي موږ سره څلور دا موجوده شیټ کې چې څومره ریکارډ ته یې غواړې چاپ کړي نو فایل ته به راشي پرنټ ته به راشي موجوده شیټ کې چې څومره ریکارډ غواړي دا چاپ کړي نو دلته به ته څه انتخاب یې پرنټ اکټیو شیټ چې کوم شیټ کې ته ولاړ یم هغه به ټول څه شي چاپ وشي مشکل شته دی کې همدا همدا کار کوي ګوره اونلی پرنټ د اکټیو شیټ اونلی پرنټ د اکټیو شیټ د دې دواړو وظیفه د دې وظیفه چې دا همدا ده چې موجوده شیټ درته څه کوي صرف چاپوي چې څه پکې موجوده شیټ کې به ټول څه شي چاپ وشي دا بل څه کار کوي پرنټ انټایر وربوک اوس دې وربوک کې څو شیټه دي
څلور شیټه دي که نه ته غواړې دې څلور شیټونو کې چې څومره معلومات وي دا ټول ته چاپ کې لکه دې شیټ کې دي دا ټول شیټونو معلومات ته چاپ کې نو دلته بیا پرنټ کې څه انتخاب رہی به شي پرنټ انټایر وربوک پرنټ سلیکشن سمانه دغه ځای ته انتخاب کو صرف د دې دریو کسو ریکارډ راته چاپ کا د نور راته مو چاپو نو فایل ته راشي پرنټ ته او دلته وسواله پرنټ ان سلیکشن ګوره صرف دا ته مثال درکمه دا څه چې تاسو انتخاب کړی صرف باندې څه شي درته چاپ بشي ګوره صرف امادري کس ریکارډ چاپ شو کنه بیا راځم پرنټ ته ګوره بل څه ده ټو پیجز ده ها پیجز سمانه ورکه مثال اوس تاسو فکر وکړئ دا ریکارډونه زه لږ زیاتوم دلته راځم کاپي اخلم کنټرول سی راځم دلته کنټرول وی بیا راځم دلته مثال په تور کنټرول وی دلته بیا راځم مثال په تور کنټرول وی صحیح شو بیا راځم دلته کنټرول وی اوس ګورئ کنټرول پی څو ورکې دي موږ سره اوس یو د یو نه زیات دي خو دلته صحیح نه شو کېږي دې ورک دلته هم دا ریکارډ سیف کاپي کړم ګورئ دې درېو اوس ګوره ورته وایم که نه ګورئ دا ریکارډ دیز نه هم کاپي کومه دلته هم چاپم کنټرول وي کنټرول سی کنټرول وی دلته هم راغم کنټرول وی شو صحیح شو دلته هم کنټرول وی اوس تاسو پرنټ ته راشئ ګوره مجموعه مونږ او تاسو سره اوس هم دا چې یو ځل سیف شي اپډیټ شي خپله راځي دا څو ورکې نه هغه خبره نه نو شیټ کې ورکې نه وي ته په اوله ورځ وې په اوله ورځ ریکارډ دی اورېدلی دا ګوره ورکه به دکې ته څنګه معلومه چې څو ورکې دي پریویو ته راشه او پیج بریک باندې کلیک کا ټوټل څو ورکې دي اوس موږ سره 10 ورکې په یو شیټ کې ورکې نامعلومه دي داسې ورته نشم ویل ځکه ما بله ورځ لیدل چې په یو شیټ کې موږ څومره لکونه ریکارډ ساتلی شو ټوټل څو ورکې شو ګوره دلته اوس وشماره مثال په طور ګوره دا موږ او تاسو سره مجموعه دا 10 همدې خوا ته راشه ګوره څو ورکې دي 12 اوس که ته ورته چېرې ماته اوله لسمه چاپ کا دلته اوس ګوره ځکه درته دلته نه ښیي چې دلته تا سره ګوره پرنټ دی دلته اوس ګوره ریکارډونه ټول په ورکو تقسیم شوي که ته ورته چې دلته دا ریکارډ ولې اوس ورته ورکه ورته ولې نه ښیي دلته څه انتخاب دی اکټیو شیټ انتخاب که څو ورکې شوې 10 درته وکړه څو دي 10 پیجز کې دې 10 ورکو کې ماته دا چاپ کا اول څلور لس اوله ورکه چاپ کا څلورم او لسمه نو بیا تاسو دلته راشئ ټو ته به ښه اوله چاپ کا بله اوله دې چاپ شي اوس دکې دا کامه نه راځي ځکه دا وړ نه دی دکې به داسې ورکې دکې ورته د اولې نه تر پنځمه پورې بس چې کوم یو بیا غواړي چې یو چاپ کړه بیا سلیکټ کې ځکه دلته ګوره څه راوستي 2 دینا تر ورډ کې وګورئ ورډ کې ګوره ورډ کې دا شی نشته دی ګوره دلته راشه کسټم ورډ کې دا ټو شته بس یو 15 کامه ورکو کنه بیا دې کې دا شی نشي کېدی دکې دې نه تر دې بس دا نه چې دا ټو څونه څو پورې یو نه تر 15 یعنی چې کلیک کې اوسه یو نه تر 15 پورې ورکې به تا ته څه شي چاپ بشي بس هغه خو پوه شي که نه بل راځو ګوره دې ته داسې کار کوي پرنټ وان سایډ پرنټ آن بوث سایډ پرنټ آن بوث سایډ غواړي یو طرفه چاپ وباسې دا ورکې دي یو طرفه یې چاپې نو څه به انتخاب یې پرنټ وان سایډ که د طرفه چاپ غواړي څه به انتخاب یې پرنټ آن بوث خو دا هغه پرنټر چې ورکه خپله بیاړه هغه دپاره د استعمالي اوس ګوره دې کې دا پرنټر دا کار نشي کولی مثال تا په یو ورکه دا طرف چاپ کړو په بله ورکه غواړې دا طرف چاپ کې نو بیا به یو طرف چې چاپ کړو ورکه به واړې بیا بل طرف ته هم همدا انتخاب کې هغه پرنټر چې ورکه خپله اړئ لکه داسې ریش دا بل طرف خپله واړئ هغه داسې پاس هغه لري نو هغه دپاره بیا موږ دا انتخاب
سره په خلاصيږي کولیک ترازو ته په پويږي کولیک تا ګوره متوجه دلته ځا کولیک څه کار کوي ګوره کولیکټ اپشن کولیکټډ دلته ګوره اپشن مونږ او تاسو سره ده په نوم د کاپیز دا اوس دا لس ورکې ته دا لکه دفتر لس مثال لس لکه استاد مرکز یې کنه لس نمائندګیان لري مکتوب جوړ کو چې باید استاد مثال د دې معاش راپور جوړ شو او ته ورکې چې ته دا معاش ورکته دا یا مثال په تور یو جدول جوړ کو چې د امتحان جدول باندې سي جوړوي ها اوس یو ورکه ته غواړي لس دفعې چاپ کړي نو څه ورته دلته لیکي لس نو دا یو ورکه به څو ځل چاپ شي لس او کته ورته چې دا لس ورکه لس ځل چاپ کړي نو بیا به ورته څه لیکي لس هر ورکه به څو ځل چاپېږي لس که دلته چېرته کولیکټ انتخاب وي دا کولیکټ به څه کار وکړي دا چاپ به داسې کوي دا اولې ورکې نه به شروع شي تر لسمې بیا به دوباره یو نه شروع شي تر لسمې بیا یو نه تر لسمې بیا یو نه تر لسمې او که ان کولیکټ انتخاب کې دا ان کولیکټ نو دا بیا څه کوي دا بیا هره ورکه یو ځل یو ورکه درته لس ځل چاپوي بیا دویمه بیا درېیمه لکه اوله ورکه درته لس ځل چاپ کړي اوله درته لس ځل چاپ کړي بیا درته دویمه لس ځل چاپ کړي بیا درېیمه نو بیا مجبور چې خپله یې څه کې جوړې کړي ترتیب کې کړي نو دا کولیکټ او ان کولیکټ دې دپاره راځي پورټریټ دی ورکه په افقي شکل کې ده که نه ته غواړې عمودي شکل کې راشي چاپ شي لینډسکیپ اوس کوم شکل شو عمودي لینډسکیپ غواړې افقي شي څه واله افقي ښه ورکه د کومه ورکه باندې لیکل غواړي چې وکړي جدول په دلته به د ورکې اندازه ورته انتخاب کړي لیټر ورکه شته بازار کې لیګل A4 ایگزیکټیو 8.5 او A5 A6 نو دلته ورته څه انتخاب وي ورکه چې کومه ورکه سره څه کېښي وي پرنټر کې مثال پرنټر کې موږ سره A4 ورکه ده نو دلته ورته څه انتخاب کوي A4 مشکل شته مارجن څه ته وایي څلور خواوې ته د دې ورکې څلور خواو ته موږ څه ویلی شو مارجن مثال ګوره کنټرول سی اخلمه دلته راځم دا کنټرول وي بیا کنټرول وي او بله ورځ ته نه وي ګوره اکسل کې به څنګه معلومې چې ورکه کوم ځای کې ختمېږي دا نقطه ګورې دلته ورکه ختمه شوه ستا بله دا پلانوالی دیز نه تر دیزې پورې شو ښه جګوالی به دلته ختم شو ګوره پام دې دی دا موږ سره څو ورکې شوې یو دغه نقطه چې درته مې وښودله دلته ورکه ختمېږي اوس ګوره مارجن دی مارجن کمې زیاتې لکه دې کالم کې هم لږ څه لیکلو کوم چې دا موږ او تاسو سره څه شي ډک شي مثال ته مې ولیکو ګډ صحیح ده دلته هم راځو دا موږ او تاسو سره ګوره اوس یو ورک شوه دلته زه فایل ته راځم پرنټ ته مارجن څومره غواړي دا څلور خواوې د ورکې ته څه ویل کېږي مارجن ویل کېږي دې ته څه ورته وایي مارجن دا مارجن د سټیپلر دپاره دې دپاره دا مارجن اندازه ته غواړي کمه کړي نارمل اندازه څومره وي 0.7 بیا د کې هیډر ته اندازه وي څه کوي هیډر ته هیډر بیا درته بیا هم راځي نو دلته دا درې اندازې دي کومه اندازه انتخاب زه ورته یم چې د پاسه او د چپ او د راس نه د یو انچ فاصله شي دا څومره شي یو نو دلته وایډ انتخاب کا دلته راشه څومره اوس شوه یا نور هم کمې دلته راشه دا مختلفه اندازه ده داسې یا خپله اندازه ورته جوړه نو کسټم مارجن ته به راشي دلته ورته خپله جوړه بیا دا موږ تاسو یو ټیپ کې دا لولو دلته راځو ګوره نو سکیلینګ دی سکیل څه معنی رانږدې کولو ته وایي کشولو ته وایي د دې دا سکیل څومره غواړي ته اوس ګورئ مجموع موږ او تاسو سره که دلته راشي څو ورکې دي څو ورکې دلته لس ورکې دي که نه که ته نو سکیلینګ انتخاب کې دا لیکل چې تا څنګه صفحه کړي هماغه شی به دا چاپ کې م راځي نه به نږدې نه به لرې اندازه ځکه نو سکیل دی سکیل وایي اندازې ته کشولو ته مې وایي ته ورته چې نه فټ شیټ آن ون پیج دې شیټ کې چې څومره ورکې دي ټول یو پیج ته راوله خو شرینګ کېږي به شرینګ دا معنا نږدې کېږي به ګوره لس ورکې دي که نه سم انتخاب کړه فټ ون پیج وګوره دا څو ورک ته اوس راغله یو ورک ده لکه اکثره ځکه ورکې کمې که نه
دا ته یې داسې وکړه مړه دا د 5 ورقې لیکل په 2 کې چاپ کړه په یو کې چاپ کړه نو بیا ورسه نه کارلی فټ شیټ آن 1 پیج که نو سکلینګ انتخاب کې واپس چې ستا څنګه لیکلي هماغسې به شي ښه که چېرته ته فټ آل کالم آن 1 پیج دا وګوره مثال په توره دې میاشت دا لیکل ګوره زه لږ کاپي کوم ښه مثال ته اوس غوږ شئ ګورئ څو ورقې دي څلور زه ورته یم د کالمو په شکل دا ورقې یو کالم ته کړه یو پیج ته کړه کالم یې به رانږدې کېږي روګانې نه چې شی ګوره فټ آل کالم آن 1 پیج ګوره څو ورقې ته جوړې شوې 2 ځکه د کالمو په شکل څه شو ده رانږدې شو که ته ورته چې نه واپس خپله د روګانو په شکل یو پیج ته برابر کړه ګوره څو ورقې شوې دا یو پیج ته څنګه که روګانې به وړې شوي روګانې به څه شوي وړې شوي که ته واپس خپل اول حالت ته راولې څه واله نو سکلینګ دلته پیسې ټپ دی دا بیا موږ او تاسو لولو دلته راځو نیکسټ پیج ګوره یو ورقه دې نه بدلولی شي او دلته ډاکومنټ شیټ دي درته په کوم رقم وښیي دا زول دا شیان داسې برابرولی شي بیا تنظیمولی شي نو دا موږ او تاسو سره شعر خو مې ویلی شعر ته م راځم دا به درته تشریح کړم شعر معنا تقسیمول غواړئ چې دا وربک چاته په انټرنیټ ولیږي یا په انټرنیټ چاته ولیږي یا په نیټورک چاته ولیږي نو دلته بیا موږ او تاسو کوم کار نه اپشن نه کارلو شعر نه ګوره شعر دا معنا تقسیمول اوس داسې چې لږ لږ دا ایله په کال کې کیسل ختم کړي بیا دې زړی ځکه هلته خو زه تقسیم اوقات مطابق مخکې ځم که نه چې 2 میاشتې مې ټارګټ ورکړی ما 2 میاشتو قدر باید زه درس ورکړم چې زه پرې ختم شي صحیح ختم شي مثال ګوره شعر څه معنا تقسیمول اوس دا شعر وت پیپل دی د خلکو سره غواړي دا شعر کې په ګوګل ته یې ولیږي هغه ته د ویډیز نه لیږل کېږي شعر کېږي ګوره هلته راشي ایمیل ته فیسبوک کې داسې نه شعر کېږي چې ته یې ډایرکټ شعر کړي فیسبوک کې به ټچ کې هلته فوټو چې څنګه مونږ او تاسو راوستو اټیچ کوي چې څو ګوري کلیک کې هغه ته به ډاونلوډ کېږي ګوره بل سینډ از ګوره انټرنیټ خو تاسو وویلو که نه یو تا نه دی ویلی تا ته بیا تشریح کوم انټرنیټ تا نه دی ویلی چې کله دا خلاص شو ایمیل معنا برقي خط ته ویل کېږي ایمیل څه ته وایي برقي خط په دې خط کې مونږ یو بل ته فایلونه لیږلی شو ویډیوګانې لیږلی شو همداسې مثال په توره یو پکچر لیږلی شو اوس دلته ګوره سینډ از اټیچمنټ دی سینډ از اټیچمنټ دا معنا چې ته غواړې دا فایل چاته سینډ کړي څه کړي سینډ کړي خو دا ورسره وصل شي اټیچ شي نو څه نه به کارلی سینډ از اټیچمنټ سینډ از ا لینک څه کار کوي سینډ ا لینک ته غواړې چې لینک په شکل کې ولیږي لکه لینک دا معنا دا ستا کمپیوټر کې سیو دی که نه هغه ادرس ته ورته ولیږي چې کلیک کې هغه ادرس به ورته ښایي هغه ادرس چې کلیک کې فایل به ورته څه شي خلاص شي دا به یاره چې کړی یم نه خو شاید کېږي ځکه لینک کې ارتباط یي سینډ از پی ډي اف خو مې ورته پرون ویلو که نه چې داسې یو سافټویر دی چې صرف پکې فایل موږ لوستلی شو که ته غواړې پی ډي اف شکل کې دا ولیږي نو څه نه به کارلی سینډ از پی ډي اف بس نن خیر بل ګورئ چې دی سینډ از ایکس پی ایس مې ورته پرون ویلو که نه عکس په شکل او سینډ از فکس د انټرنیټ یو فکس مشین دی د هغه په ذریعه غواړې وګورئ ولیږي فکس مشین نه به کارلی نو دا موږ او تاسو سره نن د خیره فایل مینو ختمه شوه بله ورځ ته د خیره هوم ټپ شروع کوم 3 بجې راځئ اکسل ته که نه